د طالبانو غټ خلک د قطر سره راغلي دي دلته موږ سره خبرې کوي او موږ چې فیسبوک چې ګورو هغه وایي چې یاره طالبانو ډېر ډېر خلک راغلي دي خالي د بندیانو د تشدید لپاره په دې باره کې موږ ته معلومات راکړي چې دا څنګه حساب دی. نه ګوره سرتیري وروره اسلامي امارت دریځ دا ده چې د کابل ادارې سره خبرې نه کیږي. یو موږ تاسې افغانان یو، موږ تاسې خبرو ته تیار یو سره، موږ تاسې خپل افغانان یو جوړیږو سره. یو د کابل ادارې په رأس کې هغه خلک دي چې د اروپا او امریکا نه راغلي دلته یې اړولي دي. دوی سره اسلامي امارت د نظام د دولت په حیث خبرې نه کوي او دغه دریځ د کلک دریځ د دغه خلک چې درغلي دي دلته د کوم کسان چې د بندیانو د خلاصولو لپاره الته کابل ته تللي دي، دغه خلک چې دي دا 3 کسان هیئت ده او یوازې د بندیانو مسؤلین دي. دا سیاسي مشران نه دي او نه سیاسي خبرې دوی کوي. دوی صرف د بندیانو د خلاصون پروسه څاري. کله چې ملګری ملتونه امریکایان بندیان راباسي، دوی به د بندیانو د خلاصون بندیانو تصدیق کوي چې دا د موږ ملګري دي. بس دغه کار دی دوی صرف. نور دا نه دي هغه دي دا مسؤلین دي او نه دا داسې مسؤلین نه دي چې دوی د سیاسي مذاکرات یا دغه شیان دي دوی په غاړه نه دي. کابل ادارې سره خبرې کیږي، د کابل ادارې سره د نظام په حیث خبرې نه کیږي. شمدار دا اوس وایي د حکومت سره خبرې نه کیږي. دا زموږ حکومت سره خبرې ولې نه کوي؟ یعنی کوم نیمګړتیا په کې چې تاسو خبرې سره نه کوي دغه په اړه معلومات راکړئ. نیمګړتیا خو دا ده سرتیري وروره چې دا نظام د کابل اداره چې دا مشروع نظام نه دی، یو مشروع دولت نه ده. که چېرته دغه مشروع دولت ځکه نه دی چې خو د امریکایانو په لاس کې ده، د واک یې د امریکایانو ده، خارجي پالیسي هم د امریکایانو ده، داخلي پالیسي. زه تا نه پوښتنه کوم دا ته چې اوس په کومه پسته کې یې، که چېرته خارجیان راشي تاسو ته ووایي دا پسته د دې ځای نه لرې کړي، ستاسو قومندان ته ووایي چې د دې ځای نه لاړ شئ، نو ستا څه باور دی چې ستا قومندان به ورته ووایي چې دې ځای نه زه نه ځم؟ ولې دروغ سره وایو؟ ملا صاحب ورته ووایو ولا چې دا ما زه اشاره نه کړې برابر د یوې خوا ته زه ولاړ یم، هغه خوا خبره ده. نو خو ګورئ دغه خبره ده که نه، دغه مهمه نکته ده چې دغه خاوره اشغال ده، دغه نظام د اشغالګرو د امر لاندې یوه اداره ده. دا مشروع نظام نه ده. مشروع نظام خو هغه وي چې د خارجي او داخلي پالیسي په خپل واک کې وي. نو کله دلته د دې نظام پالیسي په واک کې ده، کله جګړه د دوی په خپل واک کې ده، کله سوله د دوی اوربند د دوی په واک کې ده. که امریکایان وایي دوی به جګړه کوي، که امریکایان وایي چې جګړه مه کوئ، دوی به جګړه نه کوي. تاسو ته په خپله معلومیږي چې کومو سیمونه امریکایانو امر وکول چې دې ځای نه ووځئ، ونه وتل ټول نظام، ټول اردو او پولیس او د سرحدي ځواکونه ونه وتل، د هغه سیمونه ټول ووتل. زما یو ملګری دی ملا صاحب، هغه وایي چې موږ خو منځونه هم کوو، روژې هم هر څه کوو او موږ افغانان یو، نو چې څوک لمونځ کوي روژه نیسي او عبادت کوي نو هغه مرګ خو نه دی جایز په اسلام کې. دوی څنګه وژنئ؟ امریکایانو ملګري یو که نه یو؟ نو خو زه لمونځ کوم، زه هم روژه نیسم، ته بیا ما ولې وژنې د امریکایي بوټو بعد؟ موږ خو وایو چې دا خلک د پاکستان سره ځي دلته پلچکان ورانوي، دلته مکتبونو ته اورونه ورکوي، دا شنور جرایم کوي. نه کوم مکتب یې وران کړی ده، کوم جرم یې کړی ده؟ خو جرم خو ده دلته خو چې ته د امریکایانو دغه سرتیر چې د امریکایانو ملګري شوي دي، د اولې ورځې نه د دوی وظیفه دا ده چې افغانان به وژني. خو تا خو نه پاکستاني جنرال وژلی ده، نه د پاکستاني جنرال سره جنګ کړی ده. د پاکستان فوجونه تا سره په بارډر پراته دي، په سرحد سره پراته دي، هغې سره ولې جنګ نه کوې؟ ولې ما د پاکستاني په نوم وژنې؟ زه خو د دې خاورې بچی یم. دا ته چې ما وژنې، لمونځ هم کوم، روژه هم نیسم، مسلمان هم یم، په د امریکایي په ټوپک مې وژنې، ستا څه حکم کېږي؟ ته که لمونځ کوې، که روژه نیسې، هر څه کوې، ته چې د کافر دپاره ما وژنې، په اسلام کې ستا حکم مرګ ده، ته به وژل کېږې. قرآن صریح حکم ده. ملا صاحب که دا رقم خبرې خو موږ ولا بې خراب شو، دا خو که دا رقم یو خو زه به سبا زموږ پوستې ته یو ملا راځي، زه به پوښتنې ځینې وکړم دا ستا خبرې وکړم، که دا رقم یو خو بیخي څه ده همدا رقم باندې. ګوره سرتېري وروره، که چېرته ملا دې بیا چیړ چاړ در سره کولو، بیا د ملا له غوږه ونیسه، ورته ووایه چې راځه بېګا ته د قاري صاحب لایف ته ورولم چې هلته په لایف کې ورسره سپینه کې، دغې لایف ته دې راشي، ما زه به یې په قرآن ملا صاحب دا خبره هېرېږي بیا. دا ملا صاحب دا خبره مې هېرېږي
دلته زما سره انډاو دی هغه په فیسبوک په دا کیسو سر خلاصي هغه که چیرې موږ داسې یو لایف جوړ کړو او موږ هم د خپل طرف ملایان راول سره بحث تاجري بیا موږ سره بحث وکړي بالکل بالکل په دواړو سترګو دا خو موږ دا څوک کاله دا نارې سوري وو چې دغه د کابل ادارې د دولت چې کوم ملایان دي دا د راشي موږ سره د خبرې وکوي موږ سره د کینې چې دا ولس ته موضوع واضحه کو ته څرګنده کو دوی خو بس شاله لګیا دي دوی خو د موږ نه په غیاب کې لګیا دي دوی د ولس په وړاندې د موږ سره خبرې وکوي که چېرته موږ دا جهاد ثابت نه کړو خو ولس به یو ویني موږ به مات شو که چېرته موږ د ولس په وړاندې د ټولو خلکو په وړاندې دا جهاد ورته ثابت کړو بیا به د دوی نه یوه غوښتنه دا وکړو چې اوس خو تاسو دا دین مه تحریفوئ اقلا دومره خو وکوئ زما قاری صاحب ته وغږېږه د بل نجیب غږ خو نشته سرتیری وروره غږ دی نشته مبین صاحب دای به زه وایم نو که دا سرتیری وروره ته زما غږ اورې نو زما ټویټر ته بیا یو میسیج وکړه زه به هلته تا ته نمبر هم درکړم او زما واټساپ نمبر به هم درکړم انشاءالله بیا به نور مجلس هلته وکړو او تا ته موږ هرکلی کوو د موږ ورور یې د موږ افغان یې او په تا هم زړه خوږېږي زړه هم دردېږي در باندې ستا یوازې په تا نه په ټولو افغانانو دغه دی که بیا هغه کې لایف هم ډېر اوږد شو نو بیا دا اسماعیل ورور ته وخت ورکړه چې یو دوه پوښتنې که کوي نور به بیا دا لایف بند کړو مننه قاری صاحب سلامونه تاسو ته او مبین صاحب ته او د لایف ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته ډېر په احترام سره قاری صاحب زه نه ملي اردو کې نه په هر څه کې خو هغسې هر څه هر څوک خپله خدای ته ورتګ لري ما په ډېر احترام او په ډېر خاطر له تاسو نه قاری تاسو خو ماشاءالله ډېر ښایسته بیانونه ورکوي ډېر ښه غږېږئ خو دا داسې د بې اتفاقۍ او بې اتحادۍ خبرې باید داسې بالکل په دې لایفونو کې ونسي لکه څنګه چې بله ورځ بل منافق راغلی والو عیسی دغسې خلک باید داسې تاسې لایفونو کې بالکل پرې نه دی نه قاري صاحب مبین هم باید داسې خپل دماغ کنټرول وساتي چې دا بې اتفاقۍ ورځې ورکې سي سولې راسي هغه یو څو ورځې سوله وسو ما خپله زه د کلي د ژوند خبرې درته کوم خلک دومره هوسېدل قاري صاحب چې زه ښځې او نر او ماشومان ټول لکه د سولې ته قسم په خدای یو ډیزاین وښکې د خلکو په دې سترګو کې د خوشحالۍ را پیدا شوې وي وایي په وطن کې سوله راځي خو که چېرته دغسې د منافقت کارونه دلته کېږي او دلته لکه یو له بله بیرته لرېوالی پیدا کېږي دا ښه خبر نه ده بل سوله که حکومت نه غواړي که تاسو یې نه غواړئ موږ لکه مابین کې موږ سوځو ځکه د خپل کلي کیسې چېرته درته وکړم دا خلکو ډېرې وکړي وخت هم نه لرئ قاري صاحب که چیرې کیسې درته وکړم د حکومت له لورې طالب له لورې له هرې و لورې په موږ باندې ظلم سوی ده د حکومت ولسوال که موږ یې 2 کیلو 2 لکه روپۍ رشوت غواړي که د موږ کوچی ځي غره ته او رمه اوچتوي هلته زکات ترې اخیستل کېږي په هر لوري کې موږ سوځو صحیح ده موږ سوله غواړو خیر ده دی موږ سر د مال د ټول حکومت او طالب وخوري هر څه یو بل ته له څوکیو ورتېرېږئ که له امتیازاتو ورتېرېږئ که وصلح خو خیر په قرآن کې راغلی دي په دغه ټکي باید نه ده که نه مکملا یقین او عقیده وسي موضوع باره کې هم که لږ نظر ورکړي د قندوز د وحشت په باره کې بالکل صحیح خبر ده مبین صاحب هغلته هم وحشت سوی ده په موږ باندې هم سوی ده حکومت هم کړی طالب هم کړی لیشانه زه د خاص افغان په صفت درته غږېږم قسم مې د پربې د طالبانو یو قمندان د خلکو په شخصي دښمنیانو کې اجرتي قاتل ده راسئ لاس نیولی درښیم کاري صاحب زه یې تا واټساپ ته درځم هر څه یې درلیږم قسم په خدای په شخصي دښمنیانو کې خلک سره وستلي یو پروس کال روزه کې یو دانه ګیر که دا بل 3 لکه روپۍ ورکړې وې ماشوم یې ور واچو غېږې کې ګوره ته موضوع نه اوړې قربان شم هغه به ورته ووایه بالکل ظلم داسې هر څوک یې کوي که نه هغه ظلم ده هغه موږ کاري مبین صاحب دی وحشت درته وایم صحیح ده واقعا خو د نن موضوع خو د موږ په قندوز باندې ده که نه
خبره ته غوږ کړه که ما چېرته نه د حکومت وحشت هغه درته ونه کړه زه لوی منافق یم هغه اول ماتم دی زه د حکومت هم یم د طالبانو قومندان صاحب اجرتي قاري صاحب څه درته وایي ته لږ خبرې ته غوږ شه قاري صاحب څه درته وایي د قاري صاحب غږ اورې د قاري صاحب غږ واوره تاسې شروع کې د بل چا نه اورې لږ د دم واورې څه درته وایي بېرته مې راجګ کړئ او قاري صاحب غږ دې راځي بلکل اسماعیل صاحب زما واتساپ نمبر در سره واخله که ټویټر لري ټویټر ته راشه زه به واتساپ درکم زما واتساپ در سره واخله ما ته په شخصي کې دغه ټول شیان ووایه د کوم قومندان چې ته یې ځورولی قتل یې کړی ده یا څوک وژلی دي هغې نوم ادرس او هر څه ګوره اسلامي امارت د شکایتونو د اورېدو ډېر باصلاحیته کمیسیون لري هغه داسې نه ده چې چاته لاس نشي وراچولی اسلامي امارت هر چاته لاس وراچولی شي هر څوک نیولی شي او هر څوک محکمه کولی شي او په هر ولایت کې ولایتي کمیسیون شته د ولسوالۍ په سطحه کمیسیون شته خو متاسفانه چې تاسې لاسرسی نه ورته لرئ تاسې باید کوشش وکوئ چې خپل هغه ولسوالۍ کې که ولسوالۍ کې مو چا غږ وانه اوري د ولایت کمیسیون پیدا کړئ مجاهدین پیدا کړئ هغوی ته خپل شکایت ورسوئ ګورئ دغه صف دا خلک راجمع شوي دي زه یوه خبره یوه نکته تا ته ووایم د مجاهدینو د اسلامي امارت د مجاهدینو صف خو څه د انبیاو یا د ملایکو یا د صحابو صف نه ده چې صفا به وي خامخا دلته به غلطۍ هم کېږي د انسانانو نه موږ د 1400 مسلمانان یو طبیعي خبره ده غلطۍ به کېږي داسې خلک به هم وي چې هغه به ځینونه او غلطۍ کوي خو یوه خبره په یاد ولره اسماعیل صاحب چې دا صف په دې صف کې اجماع او اتفاق په دې خبره باندې ده چې باید د مظلوم امداد وشي زه دا په قسم سره درته ویلی شم چې که چېرته مجاهدین ستا مظلومیت وویني او واوري هر مجاهد به الله د رضا لپاره ستا سره مرسته وکوي کومک به در سره وکوي منډه به در سره وکوي دا زه نه تا پېژنم نه د کلی قوم راته معلوم ده نه د ځای راته معلوم ده خو زه دا قسم درته خورم او تعهد در سره کوم چې ستا د مظلومیت غږ به د هر ځای پورې زه ورسوم او ستا دپاره به زه ډېر څه وکوم دا یوازې زما نظر او فکر نه ده د هر مجاهد ځکه دلته د خلکو په منځ کې تړون یو فکر تړون د موږ په عقیده سره راجمع شوي یو ظلم هر سړی د ظلم په خلاف درېږي او هر سړی دا غواړي چې د مظلوم دفاع وکوي او د مظلوم سره کومک او همکاري وکوي بېشکه درته وویله چې زما واتساپ واخله تا ته ټویټر ته راشه زه واتساپ درکړم زه به تا ته ټول معلومات هم درکړم ته عریضه کولی شي کمیسیون کې به عریضه وکوي په دې سړي باندې چې دې سړي به خپل حق طلب کړي قاری صاحب په همدغه نامه قاری سید خوشي په نامه د ټویټر ده او په همدې نوم مې ټویټر ده ټویټر کې چې زما نوم هلته سرچ کې ما به راواړوي دلته ډېره مننه قاری صاحب نو دغه د موږ لږ مهمه ټکی د ما په دغه جي فوکس ده لګه چې باید دا نور سره نزدېکت پیدا کړو که هر څوک چې په خارج کې کور ته ورځي دی هغه خارج ته دې ورځي موږ افغانان د خپل کور ته خپل ملک ته خپلې خاورې ته پرېږدي چې ودانې کړو دا د څوکیو وږي دي د ډالرو وږي دي داسې هر څوک که هر څوک پردي غلامي کما کې کتا کې قاری صاحب که په هر سړي کې الله دې تباه او برباد او نیست او مننه وروره لایف وخت هم کم پاتې ده قاری صاحب محترم رستۍ خبرې دي الله دې عزت کولې نه دا د تاسو خپل لایف د هر افغان ته موږ وخت ورکړو د هغه نظر اخلو د هغه نیوکې اخلو د اصلاح په خاطر باندې مننه قربان مهرباني وکړئ قاری صاحب خاصه شو په د اخره کې به دغومره ووایو د افغانستان د ادارې عسکره دا حکومت د تاسو له وینو د تاسو له قربانیو غلطه استفاده کوي د دوی بچیان په خارج کې دي دوی ته د تاسو وینه قدر نه لري د اسلامي امارت د عدل فرمان نه ګټه پورته کوي او راشئ د اسلامي امارت د پراخې غېږې نه ګټه واخلئ تر څو د تاسو ژوند د تاسو د فامیل ژوند خوندي شي او د اشغال د پای ته رسولو لپاره تر څو د اسلامي نظام په وړاندې تاسو خنډ جوړ نه شئ طالبان د تاسو ورونه دي دا مکلفیت ده دا فرض ده په طالبانو باندې چې له خپل دین مقدساتو نه دفاع وکړي شرعي نظام حاکم کړي د شرعي نظام په وړاندې خنډ مه جوړېږئ راسئ د اسلامي امارت له غازیانو له اتلانو سره ودرېږئ دغه خلکو چې سرښندنې کړي دي دا یو اسلامي وجیبه او فریضه وه تاسو هم د دې وطن بچیان یاستئ دا وطن په تاسو حق لري اشغالګر به له افغانستان نه لاړ سي
تش لاس به بیا پاتې یاستئ دې ملت ته به سترګې نه لرئ موږ پیغور نه درکوو موږ سخې نه درپسې کوو د یو دردمن مسلمان په حیث دعوت درکوو چې راسئ د اسلامي امارت د دعوت و ارشاد له کمیسیون سره یو ځای سئ تر څو د عقل فرمان نه ګټه پورته کوي تاسو خپل فامیل ته محترم یاستئ د تاسو ژوند ته موږ قدر لرو تاسو درانده خلک یاستئ د تاسو وینه د قدر وړ ده دغه د قدر وړ وینه او دغه قدردان او د غیرت نه ډک ژوندم د امریکایي مزدورانو په دفاع کې مه ضایع کوئ د اسلامي امارت مجاهدین مجبور دي تاسو د اسلامي نظام په وړاندې درېږئ تاسو هدف وګرځوي که چېرته تاسو له دغه داعیې نه تېر شئ له دغه سکشویانو له غار نه راغلي فلبرایټانو له دفاع نه تېر شئ د ارګ له ساتلو نه تېر شئ اسلامي نظام په وړاندې خنډ جوړ نه شئ تاسو زموږ ورونه یاستئ موږ تاسو ته قدر لرو د تاسو فامیلونو ته په درنه سترګه ګورو د اسلامي امارت مجاهدین او غازیانو که هر وخت قرباني ورکړې د دې وطن د نواميسو د دفاع په خاطر یې ورکړې ده خپل د وجود غوښې په باروتو سوځولې دي نو راشئ د اسلامي امارت له غازیانو سره یو ځای شئ دا مترحمه خلک دي دوی زړونه نرم دي دوی هغه خلک دي چې د ورورۍ په سترګه تاسو ته ګوري یقیني د زړونو کومې د تاسو په مرګ باندې خفه کیږي خو تاسو د اسلامي نظام په وړاندې خنډ جوړ سوي یاستئ راشئ د اسلامي نظام تر څنګ ودرېږئ خپل طالبان ورونه غېږ کې ونیسئ تر څو تلپاتې سوله په افغانستان کې راسي او د خلکو بهانې له دې خاورې نه ورک شي د افغانستان د اسلامي امارت سرسپارلو سیاسي او نظامي رهبرانو په سنګر کې ناستو استشهادي مجاهدینو او غازیانو ستاسو مرال بایللو دښمنانو نور جګړه ییز قدرت له لاسه ورکړی او ډیر زر ده چې انشاءالله په ټول هیواد کې اسلامي نظام نافذ او د مؤمنو هیوادوالو ارمان پوره شي ستاسو بېدریغه قربانیو د غرب امپراتوري د اشغال په پای ته رسولو مجبوره کړه حساس او بیدار اوسئ خپل دردېدلی ملت په ځان راټول او په یو سوچه اسلامي نظام ونازوئ اسلامي نظام نافذ او د مؤمنو هیوادوالو ارمان پوره شي ستاسو بېدریغه قربانیو د غرب امپراتوري د اشغال په پای ته رسولو مجبوره کړه حساس او بیدار اوسئ خپل دردېدلی ملت په ځان راټول او په یو سوچه اسلامي نظام ونازوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د طالبانو غټ خلک د قطر سره غلي دلته موږ سره خبرې کوي او موږ چې فیسبوک چې ګورو هغه وایي چې یاره طالبانو ډېر د ټولو درې خلک راغلي دي خالد بندیانو د تشدید لپاره په دې باره کې موږ ته معلومات راکړه چې دا څنګه حساب دی نه ګورې سرتېري وروره اسلامي امارت دریځ دا ده چې د کابل ادارې سره خبرې نه کیږي یو موږ تاسې افغانان یو موږ تاسې خبرو ته تیار یو سره موږ تاسې خپل افغانان یو جوړېږو سره یو د کابل ادارې په رأس کې هغه خلک دي چې د اروپا او امریکا نه راغلي دي دلته یې اړولي دي دوی سره اسلامي امارت د نظام د دولت په حیث خبرې نه کوي او دغه دریځ د کلک دریځ د دغه خلک چې درغلي دي دلته د کوم کسان چې د بندیانو د خلاصولو لپاره الته کابل ته تللي دي دغه خلک چې دي دا درې کسان هیئت ده او یوازې د بندیانو مسؤلین دي دا سیاسي مشران نه دي او نه سیاسي خبرې دوی کوي دوی صرف د بندیانو د خلاصون پروسه څاري کله چې ملګري ملتونه امریکایان بندیان راباسي دوی به د بندیانو د خلاصون بندیانو تصدیق کوي چې دا د موږ ملګري دي بس دغه کار دی دوی صرف نور دا نه دي هغه دي دا مسؤلین دي او نه دا داسې مسؤلین نه دي چې دوی د سیاسي مذاکرات یا دغه شیان دي دوی په غاړه نه دي کابل ادارې سره خبرې کیږي د کابل ادارې سره د نظام په حیث خبرې نه کیږي هاشم دا اوس وایي د حکومت سره خبرې نه کیږي دا زموږ حکومت سره خبرې ولې نه کوي یعنی کوم نیمګړتیاوې په کې چې تاسو خبرې سره نه کوئ دغه په اړه معلومات راکړئ نیمګړتیا خو دا ده سرتېري وروره چې دا نظام د کابل اداره چې دا مشروع نظام نه دی یو مشروع دولت نه ده که چېرته دغه مشروع دولت ځکه نه دی چې خو د امریکایانو په لاس کې ده د واک د امریکایانو ده خارجي پالیسي هم د امریکایانو د داخلي پالیسي زه تا نه پوښتنه کوم دا ته چې اوس په کومه پسته کې یې که چېرته خارجیان راشي تاسو ته ووایي دا پسته د دې ځای نه لرې کړي ستاسو قمندان ته ووایي چې د دې ځای نه لاړ شئ نو ستا څه باور دی چې ستا قمندان به ورته ووایي چې دې ځای نه زه نه ځم ولې درواغ سره وایو ملا صاحب ورته ووایو ولا چې دا ما دې اشاره نه کړې برابر د یوې خوا ته زه ولاړ یم هغه خبره ده نو خو ګورئ دغه خبره ده که نه دغه مهمه نکته ده چې دغه خاوره اشغال ده دغه نظام د اشغالګرو د امر لاندې یوه اداره ده
دا مشروع نظام نه. د مشروع نظام خو هغه وي چې د خارجي او داخلي پالیسي په خپل واک کې وي. نو کله دلته د نظام پالیسي په واک کې ده، کله جګړه د دوی په خپل واک کې ده، کله سوله د دوی اوربند د دوی په واک کې ده. امریکایان وایي دوی به جګړه کوي، امریکایان وایي چې جګړه مه کوئ، دوی به جګړه نه کوي. تاسو ته په خپل معلومیږي چې کوم سیمونه امریکایانو امر وکول چې دې ځای نه ووځي، ونه وتل ټول نظام، ټول اردو او پولیس او د سرحدي ځواکونه ونه وتل د هغه سیمونه ټول وتل. او زما یو ملګری دی ملا صاحب، هغه وایي چې موږ خو منځونه هم کوو، روژې هم هر څه کوو او موږ افغانان یو، نو چې ټول لمونځ کوي، روژه نیسي او عبادت کوي، نو هغه مرګ خو نه دی جایز په اسلام کې. دوی څنګه اوس وژنئ؟ امریکایانو ملګري یو که نه یو؟ نو خو زه لمونځ کوم، زه هم روژه نیسم، ته بیا ما ولې وژنې د امریکایي په ټوپک؟ زه خو دې ځان موږ خو وایو چې دا خلک د پاکستان سره ځي، دلته ټوچکان ورانوي، دلته مکتوبونو ته ورونه ورکوي، دا شعور جرایم کوي. نه، کوم پلچک کوم مکتب یې وران کړی ده، کوم جرم یې کړی ده؟ خو جرم خو ده دلته خو چې ته د امریکایانو دغه سرتیر چې د امریکایانو ملګري شوي دي، د اولې ورځې نه د دوی وظیفه دا ده چې افغانان به وژني. خو تا خو نه پاکستاني جنرال وژلی ده، نه د پاکستاني جنرال سره جنګ کړی ده. د پاکستان فوجونه تا سره په بارډر پراته دي، په سرحد سره پراته دي، هغې سره ولې جنګ نه کوې؟ ولې ما د پاکستاني په نوم وژني؟ زه خو د دې خاورې بچی یم. ته چې ما وژنې، لمونځ هم کوم، روژه هم نیسم، مسلمان هم یم، په د امریکایي په ټوپک مې وژنې، ستا څه حکم کېږي؟ ته که لمونځ کوې، که روژه نیسې، که هر څه کوې، ته چې د کافر دپاره ما وژنې، په اسلام کې ستا حکم مرګ ده، ته به وژل کېږي. قرآن صریح حکم ده. ملا صاحب که دا رقم خبرې خو موږ ولا بې خراب شو، دا خو که دا رقم یو خو زه به سبا زموږ پوستې ته یو ملا راځي، زه به پوښتنې ځینې وکړم، دا ستا خبرې وکړم، که دا رقم یو خو بیخي څه خبره ده، همدا رقم وکړه. ګوره سرتېر یو ورکه چېرته ملا دی، بیا چېړ چاړ در سره کولو، بیا د ملا له غوږه ونیسه، ورته ووایه چې راځه بېګا د قاري صاحب لایف ته ورولم، چې هلته په لایف کې ورسره سپینه کې دغې لایف ته دې راشي، ما زه به یې په قرآن خبره هېرېږي. بیا دا ملا صاحب دا خبرې مې دلته زما سره ډاډ دی، هغه په فیسبوکو په دا کیسو طرف راشي، هغه وایي که چېرې موږ داسې یو لایف جوړ کړو او موږ هم د خپل طرف ملایان راول سره بحث تاجري، بیا زموږ سره بحث وکړي. بالکل بالکل، په دواړو سترګو. دا خو موږ دا څو کاله دا نارې سورې وهو چې دغه د کابل ادارې د دولت چې کوم ملایان دي، دا دې راشي موږ سره د خبرې وکوي، موږ سره د کښېني چې دا ولس ته موضوع واضحه کړو، ورته څرګنده کړو. دوی خو په بس شا لګیا دي، دوی خو د موږ نه په غیاب کې لګیا دي، دوی د ولس په وړاندې د موږ سره خبرې وکوي. که چېرته موږ دا جهاد ثابت نه کړو، خو ولس به وویني موږ به مات شو. که چېرته موږ د ولس په وړاندې د ټولو خلکو په وړاندې دا جهاد ورته ثابت کړو، بیا به د دوی نه یوه غوښتنه دا وکړو چې اوس خو تاسې دا دین مه تحریفوئ، اقلا دومره خو وکوئ. زما قاری صاحب ته وغږېږه، د بل نجیب غږ خو نشته. سرتېري وروره غږ دې نشته. مبین صاحب دای به زه وایم، نو که دا سرتېري وروره ته زما غږ اورې، نو زما ټویټر ته بیا یو میسیج وکړه، زه به هلته تا ته نمبر هم درکړم او زما واټساپ نمبر به هم درکړم، انشاءالله بیا به نور مجلس هلته وکړو او تا ته موږ هرکلی کوو، د موږ ورور یې، د موږ افغان یې، او په تا هم زړه خوږېږي، زړه هم دردېږي در باندې ستا، یوازې په تا نه په ټولو افغانانو. دغه دی که بیا هغه کې لایف هم ډېر اوږد شو، نو بیا دا اسماعیل ورور ته وخت ورکړه چې یو دوه پوښتنې که کوي، نور به بیا دا لایف بند کړو. مننه قاری صاحب، سلامونه تاسو ته او مبین صاحب ته او د لایف ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته ډېر په احترام سره. قاری صاحب، زه نه ملي اردو کې نه په هر څه کې، خو هغسې هر څه هر څوک خپله خدای ته ورتګ لري. ما په ډېر احترام او په ډېر خاطر له تاسو نه قاری، تاسو خو ماشاءالله ډېر ښایسته بیانونه ورکوي، ډېر ښه غږېږئ،
خو دا داسې د بې اتفاقۍ او بې اتحادۍ خبرې باید داسې بالکل په دې لایفونو کې ونه سي، لکه څنګه چې بله ورځ بل منافق راغلی والو عیسی دغسې خلک باید داسې تاسې لایفونو کې بالکل پرې نه دی، نه قاري صاحب مبین هم باید داسې خپل دماغ کنټرول وساتي چې دا بې اتفاقۍ ورځې ورکې سي، سولې راسي. هغه یو څو ورځې سوله وسو. ما خپله زه د کلي د ژوند خبرې درته کوم، خلک دومره هوسېدل قاري صاحب چې زه ښځې او نر او ماشومان ټول لکه د سولې ته قسم په خدای یو ډیزاین وخت کې د خلکو په دې سترګو کې د خوشحالۍ را پیدا سوي وي، وایي په وطن کې سوله راځي. خو که چېرته دغسې د منافقت کارونه دلته کېږي او دلته لکه یو له بله بیرته لرېوالی پیدا کېږي، دا ښه خبر نه ده. بل سوله که حکومت نه غواړي، که تاسو یې نه غواړئ، موږ لکه مابین کې موږ سوځو. ځکه د خپل کلي کیسې چېرته درته وکړم، دا خلکو ډېرې وکړي، وخت هم نه لرئ قاري صاحب. که چیرې کیسې درته وکړم د حکومت له لورې، طالب له لورې، له هرې و لورې په موږ باندې ظلم سوی ده. د حکومت ولسوال که موږ یې وڅا کینو 2 لکه روپۍ رشوت غواړي، که د موږ کوچی ځي غره ته او رمه اوچتوي هلته زکات پرې اخیستل کېږي، په هر لوري کې موږ سوځو. صحیح ده، موږ سوله غواړو، خیر ده دی، موږ سر د مال د ټول حکومت او طالب وخوري، هر څه یو بل ته له څوکیو ورتېرېږئ، که له امتیازاتو ورتېرېږئ، که وصلو خو خیر په قرآن کې راغلی دی. په دغه ټکي باید نه ده که نه مکملا یقین او عقیده وسي. موضوع باره کې هم که لږ نظر ورکړي د قندوز د وحشت په باره کې. بالکل صحیح خبر ده مبین صاحب، هغلته هم وحشت سوی ده، په موږ باندې هم سوی ده، حکومت هم کړی، طالب هم کړی. لیشانه زه د خاص افغان په صفت درته غږېږم، قسم مې د پربې د طالبانو یو قمندان د خلکو په شخصي دښمنیانو کې اجرتي قاتل ده، راسئ لاس نیولی درښیم کاري صاحب، زه یې تا واټساپ ته درځم، هر څه یې درلیږم، قسم په خدای په شخصي دښمنیانو کې خلک سره وستلي. یو پروس کال روزه کې یو دانه ګیر که دا بل 3 لکه روپۍ ورکړې وې، ماشوم یې ور واچو غېږې کې. ته موضوع نه اوړې قربان شم، هغه به ورته ووایه. بالکل ظلم د چې هر څوک یې کوي که نه، هغه ظلم ده. هغه کاري مبین صاحب زه یې وحشت درته وایم. صحیح ده، واقعا خو د نن موضوع خو د موږ په قندوز باندې ده که نه، خبره ته غوږ کېده. که ما چېرته نه ده د حکومت وحشت هغه درته ونه کړه، زه لوی منافق یم، هغه اول محترم دی. زه د حکومت هم نه یم، د طالبانو قمندان صاحب اجرتي قاري صاحب څه درته وایي؟ ته لږ خبرې ته غوږ شه. قاري صاحب څه درته وایي؟ د قاري صاحب غږ اورې؟ د قاري صاحب غږ واوره، تاسې شروع کې د بل چا نه اورې، لږ د دم واورې څه درته وایي، بېرته مې راجګ او قاري صاحب غږ دې راځي. بالکل اسماعیل صاحب زما واتساپ نمبر در سره واخله، که ټویټر لري ټویټر ته راشه، زه به واتساپ درکړم. زما واتساپ در سره واخله، ما ته په شخصي کې دغه ټول شیان ووایه. د کوم قمندان چې ته یې ځورولی، قتل یې کړی ده یا څوک وژلی دي، هغې نوم، ادرس او هر څه ګوره. اسلامي امارت د شکایتونو د اورېدو ډېر باصلاحیته کمیسیون لري، هغه داسې نه ده چې چاته لاس نشي وراچولی. اسلامي امارت هر چاته لاس وراچولی شي، هر څوک نیولی شي او هر څوک محکمه کولی شي. او په هر ولایت کې ولایتي کمیسیون شته، د ولسوالۍ په سطحه کمیسیون شته. خو متاسفانه چې تاسې لاسرسی نه ورته لرئ، تاسې باید کوشش وکوئ چې خپل هغه ولسوالۍ کې، که ولسوالۍ کې مو چا غږ وانه اوري، د ولایت کمیسیون پیدا کړئ، مجاهدین پیدا کړئ، هغوی ته خپل شکایت ورسوئ. ګورئ دغه صف دا خلک راجمع شوي دي. زه یوه خبره، یوه نکته تاته ووایم، د مجاهدینو د اسلامي امارت د مجاهدینو صف خو څه د انبیاو یا د ملایکو یا د صحابو صف نه ده چې صفا به وي. خامخا دلته به غلطۍ هم کېږي د انسانانو نه. موږ د 1400 مسلمانان یو، طبیعي خبره ده غلطۍ به کېږي، داسې خلک به هم وي چې هغه به ظلمونه او غلطۍ کوي. خو یوه خبره په یاد ولره اسماعیل صاحب، چې دا صف په دې صف کې اجماع او اتفاق په دې خبره باندې ده چې باید د مظلوم امداد وشي. زه دا په قسم سره درته ویلی شم چې که چېرته مجاهدین ستا مظلومیت وویني او واوري، هر مجاهد به الله د رضا لپاره ستا سره مرسته وکوي، حکومت به در سره وکوي، منډه به در سره وکوي. دا زه نه تا پېژنم، نه د کلی قوم راته معلوم ده، نه د ځای راته معلوم ده، خو زه دا قسم درته خورم او تعهد در سره کوم چې ستا د مظلوم